السلام علیکم دوستانو شیردل تخنیکی معلوماتی چینل ته ښه راغلاست. الله تعالی دې وکړي د صحت او عافیت جامه پتن. زمونږ د نن ورځې ټاپک او موضوع دا څنګه کولی شو په خپل کور کې د اوبو واټر پمپ یا موټر دوستانو دا چیک کو د سیریز بورډ په واسطه باندې او بیا دوستانو د دې تارونه معلوم کو چې دې تارونه کم یو دي او بیا دوستانو دې ته کپسټر ولګو او د کپسټر څخه وروسته دوستانو دې ته رننګ ورکو یعنی دا وچلو. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. اول دوستانو د موټر څخه درې ویرونه راوتیري چې یو دا دوستانو نسواري دی او بل ابي دی او بل دوستانو دا تور دی. تور چې دا کامن تارم دی ته وایي، نیوټرل هم ورته وایي، دې ته ډایرکټ تارم وایي، او سور چې دا د سټارټینګ کویل نو تار دی او ابي چې دوستانو دا د رننګ کویل نو تار دی. نو تاسو به دوستانو سیریز بورډ په خپل کور کې لرئ. نو دوستانو سیریز بورډ به تیار تاسو جوړ کړی وي لکه موږ سره چې دلته موجود دی. تاسو وینئ دوستانو چې زه دا لګوم او بندوم. د دې نه وروسته به دوستانو تاسو اول د کامن تار سره دا یو تار ټچ کوئ. د دې نه وروسته به تاسو د سټارټینګ د کویل چیک کوئ او د سټارټینګ کویل دوستانو تاسو وینئ چې دا به ډونی الته برق اشاره کوي که چېرته کولو نو دا کراس دی. بیا به دوستانو تاسو د رننګ تار راونیسئ. د دې سره به وګورئ نو تاسو وینئ دوستانو چې هلته بلب اشاره کوي دا هم صحیح دی. د دې نه وروسته به دوستانو تاسو بیا یو تار د کامن یا د مین یا د ډایرکټ تار سره یو ځای کړی او بل تار به د سیریز بورډ تاسو دوستانو د باډۍ سره وګورئ چې د باډۍ سره خو شارټ نه دی. نو تاسو دوستانو کله دا عملیه اجرا کړه د دې عملیې اجرا کولو څخه وروسته بیا به تاسو دوستانو د موټر مطابق او د رننګ کپسټر دوستانو دا راوالی. مین تار چې تور دی دا به پرېږدئ او د رننګ او سټارټینګ تار سره به دوستانو د کپسټر یو تار چې دغه نسواري دی او ابي دی د دې سره دا یو تار د کپسټر دا ولګوئ. نو د لګېدو څخه وروسته دوستانو بیا به تاسو چې کوم دې ته AC 220 پاور ورکوئ چې فاز او نیوټرل دې ته به تاسو نیوټرل دوستانو ولګوئ او د دې رننګ کویلونه چې کوم دي دوستانو د غابي تار سره به تاسو یو تار ولګوئ. نو ستاسو موټر به په نورمال ډول باندې سټارټ شي. او بل دوستانو کله چې تاسو د AC یا د DC موټر چې پخو والا هغه چلیږي نو دا به په الټه طرف باندې چلیږي صحیح وي. که چېرته د ښي طرف باندې چلیدو نو ستاسو دا موټر چې به اوبه نه خیږي هغه به دوستانو چپوي. نو دوستانو راځو دې ته پاور ورکوو. نو تاسو وینئ موټر دلته دوستانو چې تاسو ته کوم چې دلته دا زموږ موټر چې دی پیلن سټارټ شو. دغه ګروپ زه د سیریز بورډ لګوم چې تاسو وینئ دوستانو دغه اواز وینئ. نو دا په دې چپ طرف باندې دوستانو دا تاویږي. نو زموږ موټر چې دی دغه صحیح دی. هندایي دوستانو هغه د سټارټینګ طرف او اوس دوستانو دا د رننګ طرف دی. دلته زموږ موټر په صحیح په نورمال ډول باندې چلیږي. نو په دې طریقه دوستانو په دې کنیکشن په واسطه باندې تاسو کولی شئ په خپل کور کې هر قسم موټر دوستانو سنگل پیج وي دا وچلوئ. نو دوستانو دا وه زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع. دوستانو ستاسو د توجه او لیدو څخه یو نړۍ مننه. السلام علیکم.